دا یو داسې جیل باره کې کیسه ده چې د دې جیل نه تر اوسه پورې هیڅوک هم نه دي تښتېدلي او یو عام قیدي د دې د تښتېدو دپاره خوړو سوچ هم نشو کولی خو 3 کسانو هغه د دې جیل نه وتښتېدل. د کهاني په شروعات کې د 1987 یو پارت وښیي. هغه وخت په ساوت افریقا کې چې کوم تور او سپین خلک وو د هغو په منځ کې به یو ډېر فرق و یعنې د سپینو خلکو به دا تور هسې یو عام کچره ګڼله. په دې کې د نیشنل پارټۍ اپوزیشن یې هغه د حکومت خلاف وي. په دې کې یو دوه وایټ افریقن یو سټیم نومي او د بل سټیپل نوم وي چې دوی هم د دې تورو سره سات ورکوي. دوی عوام ته خپل رای رسوي یعنې تور خلکو ته. خو دوی سره پمفلیټ دا پمفلیټ دوی داسې نشي ورکولی. دې د وجې دوی د باروتو په ذریعه دا پمفلیټ وړاو کوي چې دا د عوام ته پته ولګي یعنې زموږ چې څه رای ده هغه د عوام ته ورسي او دوی په بازار کې دا پمفلیټ کیږدي او دا پټاو شي. یعنې په دې بازار کې چې څومره تور خلک وي هغه دا پمفلیټ راوالي او دا پړاول شروع. دوی چې کله دا چلو کې پولیس راشي او دا دواړه راونسي او دوی بوځي تاڼې ته. په تاڼې کې په سټیم پسې د یو ګرلفرینډ راشي او دله پیسې ورکړي چې دا پیسې د ځان سره پټې کړي. د دا پیسې پټې کړي تو عدالت ته بوځي. په عدالت کې ردو چې کوم جرم وي هغه په ده باندې ثابت شي یعنې ټیم چې کوم وي د چې کوم پمفلیټ یې وړاو کړی وي د هغې دپاره د 200 باروته استعمال کړي وو. د دې د وجې ټیم له 12 سال سزا ورکړي او د ده سره چې کوم سټیم ملګری وي ده له 8 کاله سزا ورکړي ولې چې ده د سټیم مدد کړی و. د دواړو باندې سزا وخیږي. په دې کې دا سټیم چې کوم دی تښتي پولیس راشي او دی راټینګي او قسم یې وخربوي لکه پردی خر. د دې نه بعد یو جیل ته راولي او جیل ته چې کله دوی راشي د دې چې کوم وارډن دا ډېر زیات خراب وي یعنې ډېر خطرناک وي. دی ورته ووایي چې دې ځای کې څه اوتې بوتې به نه کوئ کنه ستاسو به خیر نه وي او دې ځای نه د تښتېدلو کوشش ونه کوي او نه رول چېرته مات کوي. سټیم چې کله د جیل ته دننه بوځي دی ډېر په غور سره د دې جیل معاینه کوي یعنې دی په یو پوینټ باندې نظر ساتي. دی په یو کمره کې بند کړي او رده د ملګری چې کوم دی په بله کمره کې بند کړي یعنې دواړه ملګري د یو بل نه جدا جدا کوي. په دې کې دوی یو بل ته دیوال وټاکوي. د دوی پکې پهله ورځ تېره شي. دوی سهار راشي کارټینګ ته. په کارټینګ په دې کې بلو شرټ والا کسان دا ټیم چې کوم دی ردو سره کېني خو ده ته یو ګنجا اواز وکړي چې ته راشه زما سره کېنه. د دوی چې کوم شرټ وي دا ګرې وي. دا ټیم چې کوم دی ردې ګنجا سره لاړ شي یعنې دا ګنجا چې کوم وي دی یو پولیټیشن وي او د یو سکیم کړی وي د هغې د وجې ده ته عمر بر قید سزا خېژولي. دی دوی ته ووایي چې دا کوم ګرې شرټ والا چې دا ډېر خطرناک خلک دي او ردونه ځان لرې ساته. خو په دې کې ردو دا یو سټیپن ملګری وي دی د دې بیلو شرټ والا سره څنګه کېني. دا اشته ملګري ده ته دا ټیبل وټاکوي چې دغه ځای کې مکینتې راشي دی هم د دوی سره کېني په ټیبل باندې. په دې کې ورته دا پولیټیشن دی سټیم ته ووایي چې دا چې کوم کسان دي دا بلو شرټ والا دا د عمر بر قید سزاګانې په دوی ختلي یعنې دا ډېر خطرناک دی. په دې کې یو تور سوډانی وي هغه اواز وکړي او دا پولیس والا راشي د قسم وټاکوي. په دې کې بیا دا پولیټیشن دوی ته د دې جیل نظاره کوي یعنې دا جیل چې کوم دیوالونه دي دا کم سے کم 20 فیټ چوت دي او په دې باندې د شپې او د ورځې هر ټایم پیروي یعنې د دې جیل نه تر اوسه پورې څوک هم نه دي تښتېدلي او که چا د دې نه د تښتېدو کوشش کړی نو هغه ژوندي نه دي پاتې شوي. دا سټیپن چې کوم دی دا جیل ډېر په غور سره ګوري د دې معاینه کوي ولې چې د ده دومره اراده نه په دې جیل کې د اوسېدو یعنې د ده دا کوشش چې زه د جیل نه وتښتم. یعنې ده ته ووایي چې د دې جیل نه که تاسو چېرته سورنګ هم وکنئ خو سورنګ کې تاسو هم نشئ وتی ولې چې دا ډېر زیات غټ جیل دی او که تاسو سورنګ باندې په کنستلو شروع کړئ خو ټول عمر به ستاسو په سورنګ وځي. په دې کې یو بل کس وي نوم لیونارډ وي دی ردو خبرې واوري او دی ورته ووایي چې دا پولیټیشن ګنجا چې کوم دی همیشه دغه شان قیدیان یری او که تاسو چېرته د دې جیل نه د تښتېدو پروګرام کوئ نو زه ستاسو سره شامل یم. زه به هم ستاسو سره د دې جیل نه تښتم. ما ته پته ده چې د اوسه پورې څوک نه دي تښتېدلي خو موږ به خپل کوشش کوو. په دې کې دا وارډن دا ټولې خبرې واوري. ده ته پته ولګي چې دوی څه ګډوډي کوي. ټیم د شپې خپل بیرک ته چې کله راشي دی د خپل چابۍ چې کوم لاک وي هغې ته ډېر په غور ګوري چې دا به زه څنګه کولاوم. 23 ورځې دی صرف په دغې سوچ باندې واوړئ چې یعنې دا لاک به څنګه کولاویږي. د ده دا سوچ چې دې دپاره موږ نقلي چابیانې جوړې کړو نو موږ پرې دا لاکونه کولاولی شو. دی خپل دې ملګرو ته چې کله دا مشوره ورکړي د ده دا ملګري ورته وایي داسې ناممکنه ده یعنې ته دومره چابیانې به څنګه جوړې دا خو 25-30 ټالۍ دي یعنې د یو ګیټ نه بعد بل ګیټ دی ته به دومره چابیانې څنګه جوړې او هغه چابیانې به پټې څنګه. یعنې د ده دې ملګرو ته د آیډیا چې کومه وي دا هسې یو بکواس ښکاره شي ولې چې چابیانې دومره غټې او دا پټول څه اسان کار نه دی. ټیم چې کله وي دی په دې چابیانو باندې ډېر ښه نظر ساتي او دی چې کله د ګارډ سره چابیانې ویني نو دی د دې نقشې جوړوي په خپل بیرک کې د شپې.
په دې طریقې سره چې څومره چابیانې وي د په یو چابي باندې نظر وي او دې دغه چابیانې ځان سره جوړی نقشې چې زه به دغه چابیانې جوړوم او دا چابیانې به زه وړم. دی په خپله یو ډبه وي دی په هغه کې څه چابیانې جوړې کړي خو دی پکې دا چابیانې ورکړي او په دې کې ورسره سره کپړه هم ورکړي یعنې که ګاډ چېرته دا ډبه ویني نو هغه که دا وړقوي د دې کپړې د وجې به دا چابیانې نه ړقېږي خو په دې کې یو ګاډ دی هغه په ده باندې پوه شي او هغه د دې ټولو دا ډبې چیک کړي. په دې کې د سټیم چې کومه ډبه وي دا هم چیک کړي یعنې د دې نه دا کاپي واړوي او دا وړقوي. خو خوشقسمتي د دې ټیم دا وي چې ده پکې کپړه ورکړو دا کپړې د وجې د ده دا ډبه ونه ړقېږي. دی راشي خپل بیرک ته او د چابیانو دا لرګي راوباسي او بیا په چابیانو جوړولو سټارټ وکړي یعنې دی اوس دغه چابیانې جوړوي چې کومې ده نقشې جوړې کړي. یو چابي د ډېر په غور سره کتل و دی په خپل بیرک کې دغه چابي چې ورکړي دی دا بیرک تاو کړي د ده دا لاک چې کوم وي دا کولاو شي او دی ډېر زیات خوشحاله شي ولې چې دا لاک کولاو شو. د ده د خوشحالۍ څه ټکانه نه وي خو چې دی دا ګېټ کولاو کړي ده ته مخامخ بل ګېټ وي او دا بل ګېټ چې کوم وي د دې چابي د بهر نه په دې کې لګي یعنې دننه نه دا نه کولاویږي. دې نه بعد دی د ګاډ سره چې کومه بهر نه چابي وي دی د هغې نقشه جوړوي. د ده په دې جیل کې 100 ورځې وشي چې کوم وي دی په دې جیل کې مزید زیاتې ورځې نه تېرېدې د هغه سټیل چې کومه دروازې د هغه چابي جوړه کړي. بل طرف ته لیونارډو چې کوم وي هغه ګاډ باندې نظر ساتي او دا بل ملګری هم نظر ساتي. دی یو فایل باندې دا چابي جوړوي خو دا لاک پې نه کولاویږي. دی په دې فایل باندې دا چابي ښه صحیح طریقې سره رګړاو کوي. دې نه بعد چې پکې دی د چابي ورکړي دا لاک کولاو شي دی ډېر زیات خوشحاله شي. دی چې کله دا لاک واپس بندوي دا چابي په دې کې ماته شي او دی ډېر سخت ویریږي. بل طرف ته لیونارډ ده ته چاقو راغوځار کړي چې دی دا ماته چابي راوباسي خو دا چابي نه راوځي. په دغه کې یو ګاډ را رواني دو زر د دغه ځای نه وتښتي او په خپل کار باندې سټارټ شي. ګاډ د تلو نه بعد ټیم چې کوم وي دی دا لاک واپس دننه کوي د چابي سره چې بهر راوتلی خو دا لاک واپس دننه نه ځي او دی ډېر سخت ویریږي ولې چې دا راته د کمرې لاک دی. په دې کې د شپې سکیورټي ګارډ راشي هغه د دروازه بندوي د ده دا لاک بهر وي. په دې کې ټیم دننه چې کوم وي دی ډېر سخت ویریږي. که چېرې ګاډ دا لاک ولیدو نو ګاډ خو به ما ژوندی نه پرېږدي خو خیر دا ګاډ دا نظر انداز کې او د دغه ځای نه لاړ شي. د دې نه بعد یو کال بعد په ده پسې میلاوېدو له کسان راغلي خو په ټیم پسې څوک نه راغلي ولې چې رده څوک نه د لیونارډو چې کوم وي د ده زوی راغلی خو دی رده سره په فرنچ کې خبرې کوي. د دې د وجې دا سکیورټي ګارډ ته دا زوی وباسي یعنې فرنچ کې خبرې کول چې دی دا الاو نه دي. دی ورته ډېر مینت وکړي خو د ده د زوی سره د ده خبرې کراو نه کړي او دی ډېر سخت خفه شي. په دې کې 142 ورځې رده وشي په دې جیل کې. دوی ډېر پریشانه وي چې دننه دروازه خو به موږ کولاو کړو خو دا بار د دروازه به څنګه کولاو. په دې کې لیونارډ دوی ته وویل چې موږ باید د رسۍ په ذریعه کولاو کړو. نو ټیم ورته وویل چې د رسۍ په ذریعه خو به موږ هغې ته چابي ورسوو خو ګماوو به یې څنګه. په دې کې ګاډ چې کوم وي هغه دوی یو ځل بیا په خبرو ویني یعنې دی په دوی باندې شک شي چې دوی څه ګډوډ دغه کوي. دوی ورته وایي تاسو څه کوئ؟ دوی ټیم ورته وویل چې موږ د کار په باره کې خبرې کوو. په دې کې د دوی سره دا برش وي. دوی وایي چې د دې برش په ذریعه به موږ په دا چابي د دې کې ورکړو دې په ذریعه به موږ دا لاک کولاو کړو. خو دوی چې کله د دې سټیک ناپو کوي نو دا سټیک چې وي دا ډېر وړوکی وي او بل دې دپاره داسې میکانیزم پکار دی چې دوی په دې کې دا چابي ورکړي چې دا لاک پې هم کولاو شي. دې کې سټیم په کارخانه کې دی چې کله وګورئ یو ماشین دا ماشین نه دی ایکسپایر شي او دی په دې برش په دې ډنډه کې سوری وکړي یو داسې میکانیزم جوړ کړي چې په دې باندې دا چابي په دې ټاله کې ورشي او ټاله کولاو شي. دی پې دغه ټرای وکړي واقعي دا لاک پې کولاو هم شي. دی ډېر زیات خوشحاله شي خو دی چې کله دا چابي واپس راوباسي نو ردنه دا چابي د دې سټیک نه وغورځېږي. دی چې کله دا منظر وګوري دی ډېر سخت ویریږي. د هغې مین ریزن دا وي ده ته پته ده که دا چېرته ګاډ دا چابي ولیده نو زما خو خیر نشته ما خو به ژوندی مړ کړي. د ده سره یو چنګم یې دی د دې چنګم په ذریعه باندې دغه چابي چې کوم وي دی به د سټیک پسې ونښلي او دا راوباسي او دی ډېر زیات خوشحاله شي او د ملګرو ته سهار ووایي چې ما دقسې اقلاق کولاو کړو یعنې زموږ د ازادۍ لاره چې کومه یوه ده هغه موږ ازاده کړه. اوس مخکې موږ له د مخکې دروازو چابیانې پکار دي. د دوی سره چې کومې چابیانې وي دا دوی په جدا جدا ډبو کې بندې کړي او جدا جدا یې پټې کړي. په دې کې دا ګاډ راشي د ده په دوی باندې شک وي. دی ردونه تپوس وکړي چې تاسو څه کوئ خو دوی دا کپټن چې کوم وي دا په خپل خبرو کې الجاو کوي او ده ته د خبرې جواب میلاو نه شي. په دې کې ده ته دا پولیټیشن وایي
تاسو ته خو ما پهله ویلو چې د جیل نه د تښتېدو کوشش مه کوئ ولې چې تاسو نشئ تښتېدی خو بیا هم زما څه مدد ته پکار نو ما ته ویلی شئ زه به ستاسو مدد وکړم. ټیم هره شپه د خپل بیرک نه راوځي او مخې ته د ټالو چابیانې جوړوي چې یعنې موږ د دې ټالو چابیانې جوړې کړو او له دې ځای نه وځو. په دې جیل کې له 206 ورځې وشي. بیا پکې دا ټیم یو کس لاندې کچرچ وتی. دې ټیم هغه ته اواز وکړي چې ماله اخبار پکار دی. دا کس ورته وایي په بدله کې به ماله سګرټ راکړې. ټیم ورته وایي چې ټیک دی زه به تاله سګرټ درکوم. د دې نه په اګله شپه باندې ټیم راوځي سره د لوناډو او دو مخې ته چابیانو جوړولو طریقه سٹارټ کی یعنی مخه ته چې څومره لاکونه دي چې موږ د ټولو چابیانې جوړو. د لاندې لاک چابي ته چې ګوري په دې کې سکیورټي ګارډ راشي او د ځوانو سٹور روم ته ورمنډه کې پاغه کې پټ شي. خو ردو قسمت دا خوي چې سکیورټي ګارډ چې هغه پر لاړ شي. د نه بعد دراشي خپل کمرو ته او په کمرو کې چې کوم چابیانې وي هغه پټ کې حدود شابت شپه یخ وي ساره پورې نا وخت ودی. په دې کې دا ګارډ راشي او دوله لتی ورکی په دو باندې یو ځل بیا په شک کې شي. دا ټول د خپل روم نه بار راو باسي. د ټولو تلاشواله خدا ټیم چې کمی رده سره چې کوم ډبوي دا غنا چابیانو نقشې غورځيږي. دا ګارډ وته چې تاسو دې ټیم د غزه کې چالاکي وخی د ته وځي دا د تصویر یو سټیند دی یعنی په دې کې زه خپل تصویر لګوم. دا زما او زما د ګرلفرند تصویر دی. بیا وته دا ډنډه وخی دی وته چې دا زمونږ د صفای ډنډه ده. دا ګارډ وته و چې تو ځان ډیر او خيار غنې خو کو دې ځنه دې حرکتو کو تختیدو نستا په خیر نه وي. د دې نه بعد ټیم خوشاله شي چې ولې په د باندې ګارډ پوی نه شو. د دې نه بعد دې بیا ته پته ولګي چابیانې دې په جیل په یو بټ کې پټې کېدي چې دا به زمونږ په کار راشي. په دې کې له 404 ورځې وشي. د دې نه بعد د دور روانه ورځ باندې د دې نه د تختیدو پلان وي. دی و چې زنور په دې جیل کې نشم پاتې کېدی. دې په ډینس پسې راشي. ډینس ته و چې تاسو هم زمونږ سره وتښتئ خپل ساتيانو سره. خو ډینس دې منی کې او رته دا ساتيانو مو چې نه منګر دې جیل نه تختو. د پلانو کې چې سبا شپې په منګ درې مرګري د دې جیل نه وتښتو. ټیم چې کله خپل بیرک تراشي د تاغه اخبار را نقشه گزار کړي یعنی په دې کې د جیل پوره نقشه وی چې دا جیل څنګه جوړلې او ردینه د وته کمی لارې دي. د پر روان شپه باندې کپڑے مپړې ار سره چینج کی یعنی نه شپه را د جیل نه د وته دا دا سټیپن وته وای چې لکه تاسو خیال کوئ په زماده ته ضرورت راشي نه زبستاسو مدد وکم. په دې کې تو کپڑے بدل کې او خطر را کوشي یعنی د واسیو یو لاک په لمبر کولاوي. خو په دې کې سکیورټي ګارډ عمر روانې د پاغه سٹور روم کې پټ شي. خو په دې کې دا ګارډ چې کمی ده په دوه باندې نظر شي یعنی شک په راشي. او دا لوناټ چې کمی ده بلب خپل پیوس کې یعنی دا بلب شارټ کې او چغه وای. سکیورټي ګارډ په د باندې دیان شي د پروخجي او دو په د قضې کې پریدي یعنی دو بال په د قضې کې بچي. اصل کې دا د پلان یو ایسوي چې دوه لوناټ ټبیل چې من کله سٹور روم ته لاړ شو نو ته پته سي دا بل پیوس کې او سکیورټي ګارډ په ځان پسې پر راوغواړي. د دې ته چې موږ د دې ځنه په اسانه وتښتو. اوس مخه ته دوی ته یو 2-3 لاکونه دي. دوی دغه لاکونه کولاو کې خو په دې کې یو داسې لاک چې دا دنه د سکیورټي ګارډ ټ کمرې نه کولاويږي. دا د یو مرګره و چې دا زور دنه نه د کولاوما او تاسو د دینه په ارزي ته ورمنډه کې د ګاډه کمرې ته دور اوزي بار حدود په ار یو بل ګیټ وی او د دې ګیټ د سره چابي نه وي او د دینه بار د د ازادۍ یو لار وي. دغه ګیټ کولاوي ولې چې دا ګیټ د پیله نه ولیدلې. دو په دې ګیټ باندې ټرایو کې خو په دې کې دا چابيانه کار نه کوي. دوی ډیر زیات پریشان شي چې د دې موږ ته ولې پته نه وک. موږ ته چرته ردی پته وینم موږ بر دې چابي جوړه کړوا. ورته دا مرګره و چې زه خو وسه دې ځنه واپس نه ځم. دا ټیم وته و چې راځي چې واپس لاړ شو. دی و چې نه دا د لرګي دروازه ده او زبرته دا لاک کولاو کم. د دې طریقې سره موږ د دینه اوزې د سپچاکو باندې پدې راکې دي. خدا ډیر شور کوي. خو د بیا هم دا आवाज چې کمی دا په ګارډ باندې نه لګي او دغه دروازه رو لرګي مات کی. ټیم چې کله دا ویني د لاک کولاو کې یعنی د دروازه کولاو کې یعنی د ازادۍ اخرنۍ دروازه و دوه خپل کپڑے چینج کی او ځان له روپ بدل کی. پته کې ټیم چې ګوري برا سکیورټي ګارډ وي د ته په نظر شې خپل د مرګري ودرې دا مرګري شاته کې او دغه نه بعد سکیورټي ګارډ کله مخکې لاړ شي. دا ټیم دې مرګرو ته و چې وس راځي چې د دې نه اوزودو پټ دیوال خواته راشي او ګیټ ته راشي بالکل ځان ننګاره کې او بار راوځي.
په دې کې سکیورټي ګارډ هم دی ویني خو سکیورټي ګارډ ته غږ ونه کېدو راشي د ټیکسي سټینډ ته او په ټیکسي کې کېنی لاړ شي سار چې په جیل کې پته ولګي چې دا درې واړه تښتېدلي دي د جیل نه دا سکیورټي ګارډ چې کوم دی ډیر زیات ویریږي او دا قیدیان چې کوم دا خاندي دا غي مین ریزن دا وی چې د درې واړو هغه کارنامه وکړه چې د وسه پورې چا هم نه وکړي او د په دې ټیکسي کې یو بارډر او بل بارډر دا غټ ټول بارډر کلاس کې او لاړ شي ځان لندن ته ورسي یعنی رته خزینه د ځان وباسي او